افغانستان باندې حمله وکړو او طالبانو نه اجازې ته ضرورت هم نه لري. خبردار نور که شرم نه لرې خو دا نړۍ نه وشرمېږه. دلته د 250 هیوادونو په شتون کې امریکا ماته خوړلې ده. امریکا د خپل شرم نه پټوي، نور د موږ ته اخطارونه نه راکوي. که دوی ډرون بریدونه کوي ګوره موږ د له مرګ نه ویروي. مرګ نه ویرېدونکي خلک یو، دا خو باید دوی درک کړي وي. یو څوک چې خپل سینو پورې بارود تړي هغه د مرګ له وسایلو نه ډارېږي. امریکایان به ډرون بریدونه کوي تر کله پورې به یې وکړي؟ 20 کاله دلته ډرون بریدونه کړي. B-52 د امریکا ټوله مهلکترینه سلاح په افغانستان کې د بمونو مور چې ایټم بم د هغه استعمال که څه دې وکړه چې له دې وروسته به یې وکړي. خپل د هېواد خلکو ته مشکلات مه جوړوه. دا دې بیا نه وایي چې په پلانکیزې باندې حمله وشوه، په بستانکیزې باندې حمله وشوله. موږ مسلمانان یو، موږ د ټولې نړۍ هېواد اسلامي هېوادونو سره مذهبي رشته لرو. دا فکر دې نه کوي. دا اوس هم لا خپل خره نه ده کته سوی، اوس هم خپله بدماشي کوي. امریکایان خو هغه خلک دي چې دلته بدماشترینه جنرال سکاټ میلر له همدې هېواد نه پټو نه تښتېده، مړې سترګې لاړه نه، د باګرام زندان او د باګرام وحشتونه یې له یاده ووته. له دې زیات دوی څه کوي؟ څه یې کولی نه شو. که امریکایانو کولی شو ولې طالب ته حکومت پرېښوده؟ هغه طالب چې په 2001 کې ده مات که مهار که په ټوله دنیا کې یو لږ ځای نه و، نن هماغه طالب پارک کې غومبر وهي. امریکایان چیرې دي؟ د امریکایانو په سفارت کې اوس څوک اوسېږي؟ د امریکایانو دا تریلیونونه ډالر مصارف چې کړي دلته نظامي وسایط، دلته بیسونه، دا اوس د چا په لاس کې دي؟ 15 میلیارده اسلحې چې دوی اخیستې دي چا ته اخیستې؟ طالب په لاس کې دي اوس که نه؟ نو دوی دا خبره نه کوي، نه د بدماشي کوي، نه د بدماشۍ دي او نه موږ د چا بدماشي منو. موږ په جګړه نه ستړي یو، نه ستړي کېږو. قربانۍ ته اوس هم تیار یو. کیدای سبا کوم بل هېواد هم دا بدماشي وکړي. د ما انګلیسي زده نه ده، ولا په انګلیسي مې مختار ورکوه. زموږ د دې هېواد بچي یو، دې هېواد نه ساتنه کوو.